بعضی خلک د اختر لمونځ کوي خو خطبه نه اوري او د مسجد څخه وځي، دا عمل درست دی که نه؟ که لږ وضاحت یې ناروا دی. د اختر خطبه اوریدل دا واجب دی او واجب پرېښول غلط دی، نو لہذا د خطبې د اوریدلو لپاره باید خلک کښېني په مسجد کې انتظار وکړي او خطبه ختمه سوله لکه مخکې چې په بیان کې هم وویله، تر خطبې وروسته بیا په آخر کې الله جل شانه اعلان کوي قوموا مغفورا لكم یا فیرجعون مغفورا لهم، باید د هغه برکاتو څخه سړی ځان نه کړي محرومه. او په بیان کې مو دا وویله چې الله جل شانه 5 قسم اخیستي دي ملایکو ته، وعزتي وجلالي وکرمي وعلوي وارتفاعي مکاني لاجیبنهم، زما دې قسم مې زه به د خپلو دغه بندګانو دعاوې قبلومه چې عیدګاه ته راوتلي دي. نو باید سړی در پایه پرې پاته سي، په دعا کې شرکت وکړي، خطبه واوري، ځان د دې برکاتو باید په آخر کې محرومه نه کړي.